شهید منصور صاحب په راتګ سره افغانستان اداري او نظامي خپلواکي ترلاسه کړه. همداراز د شهید منصور صاحب په وخت کې د قطر دفتر سیاسي فعالیت پیل کوي چې ټولې دنیا ته د افغانانو دغه مظلوم غږ یا د افغانانو برحقه داعیه ورسول. جهاني مجلسونه جوړ سول او د امریکا اشغال غیر قانوني په دنیا کې معرفي کړ. دا یو غټه لاسته راوړنه وه. دوم قدم کې د محترم منصور صاحب په راتګ سره تر دې وړاندې جنګونه ولې په نړۍ کې جنګونه بد تاثیرات غورځوي، تلفات پیښیږي، خو د منصور صاحب په راتګ سره د اداري طرز العمل په قوي کولو سره یو د ملکي تلفات د مخنیوي کمیسیون هم جوړ شو چې دا دنیا له خوا څخه ډېر وستایل شو او دلته د ډېرو غټو مشکلاتو مخه تکیه کړه. که ووایو ټولې فتحې، یو ښه مثال دا د هغه څخه وروسته د کندوز ولایت تقریبا تر مکمل فتح شو. همداراز په زابل کې داسې فتوحات رالل، په کندهار کې رالل، په نور ولایتو کې اکثریت ولایتونه له اشغالګرو او دښمنانو څخه د ده په یو تکتیک او په ښه مهارت سره رالل. ډېر مهم ټکی دا و د منصور صاحب په راتګ سره دلته یوه غټه غمیزه زموږ مخکې درلوده چې هغه د امیر منیر ملا صاحب تګ و له دنیا څخه یې سفر و. دلته د امارت د منصوبینو پر ځان را جمع کول او د ملت پر ځان راټولول دا یو په داسې ماهر انداز باندې وکول چې دنیا هم دې ته حیرانه سوله چې منصور صاحب څنګه وکولی سول چې د امارت منصوبین او مسؤلین پر ځان باندې په داسې اتفاق سره راټول کړي چې هغه مثال او ساری نه لیدل کېږي. د دې ترڅنګ په هغه وخت کې د امارت په څنګ کې ځینو ډلو فعالیتونه پیل کړل چې هغه به کېدای شي د امارت د انشعاب او د اختلاف سبب ګرځېدلی وای. خو منصور صاحب په خپل تعقل او هوښیاري او مهارت سره او په خپله جهادي تجربه سره د ټولو هغو ډلو مخې ونیولې او دروازې یې وتړلې چې هغه د امارت لپاره بیا په آینده کې یې سرې درد جوړېدلی یا به اختلاف رامنځته کاوه. یعنې امارت یې پر یوه مسیر باندې روان کوي او امارت ته یې د وحدت و د همغږۍ او یو سیاسي بصیرت ورکوي. دا د منصور صاحب لاسته راوړنې وي او د ده کردار و.